سلامونه ستړي مرشي وخت مو بخیر په مو کړی دی اراون ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې درې تازه لنډو مهمو خبرونو ته لا تیراداري د پاکستاني پوځي عملیاتو له امله زرګونه پښتني کورنۍ اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او د پیښور پر لور کډه وکړي. دغلته په کاډو بار سلګونه لارې لیدل کېږي چې ښځې ماشومان او د زړه عمر خلک هم پکې دي. ځایي خلک وایي چې د پوځي عملیاتو له امله بېځایه کېدونکو ته تر اوسه هېڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې شوې، نه د خوړو درملنې او سرپناه مناسب انتظام نشته. ځایي خلک وایي چې له تیرا تر پېښوره عادي سفر شاوخوا 3.5 ساعته وخت نیسي، خو د روانو ستونزو له امله خلک پېښور ته 24 ساعتونه مزل کوي. او په یو بل خبر کې اورئ چې د آریانا افغان هوایي شرکت چارټر کارګو الوتکه نن کابل ته راورسېده. د آریانا افغان هوایي شرکت ځانګړي چارټر کارګو الوتکه نن کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسېده چې د سوداګریزو اموالو د انتقال په موخه به د ډیلي سکتور لپاره ځانګړي شي. د یاد شرکت په خبر پاڼه کې راغلی دی چې دغه کارګو الوتکه یو مسیر د شاوخوا 14.5 ټنه وزن د لیک ظرفیت لري او د متحده عربي اماراتو د سرپلیکس قراردادي کمپنۍ سره د 6 میاشتو لپاره رسمي تړون ترسره شوی دی. او وروستی خبر دا چې د افغانستان اسلامي امارت وایي چې د کډوالو راتګ به د افغانستان د پرمختګ سبب وګرځي. د افغان سرې میاشتې ټولنې د سرې میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون په همکارۍ له هغو افغان کډوالو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه د هېواد غیږ ته راستنه شوي دي. دا د مرستې په لړ کې هرې راستنه شوې کورنۍ ته 100,000 افغانۍ نغدي پیسې ورکړل شوي دي. د افغان سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي پاکستان په افغان کډوالو آباد و او اوس دغه وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان د ودانولو لپاره په ګډه کار وکړو. د سرې میاشتې ټولنې رئیس شهاب الدین دلاور کډوالو ته ډاډ ورکړی دی چې د حکومت په شمول پانګوال هم چمتو دي چې هر ډول مرسته ورسره وکړي. د افغان سرې میاشتې ټولنې رئیس شهاب الدین دلاور وایي زه باور لرم چې ستاسو راتګ به د افغانستان د پرمختګ سبب وګرځي. ډېر هېوادونه دا خبره کوي چې کډوال وباسئ، ویې وهئ او بې عزته یې کړئ، مګر تاسو اوس د هغو هېوادونو حالت وګورئ. ما مخکې هم ویلي دي او بیا هم وایم چې تاسو هېڅ ډول اندېښنه مه کوئ. نوموړی زیاتوي چې موږ نه له ایران کم یو او نه هم له پاکستان څخه کم یو او له هر څه برخمن یو. موږ داسې کاني زیرمې لرو چې له امله تر افغانستان بل بډایه هېواد شتون نه لري.